زه تاسې ته وایم پښتنو د 20 کالو نه چې تاسې د جایدادونو نه حقدار له حق ورکړی دی سورة النساء کې چې هغه جباري مطلق کم تقسیم کړی غم منلی دی په جایداد کې خور او لور هم د دې بولډینګونو نه حصې ورکړي دي حق هم ورکړی دی مخکې صفونو ته حضورونه کوئ که نه زه ځان هم خبرې زه دا نه وایم چې مخکې صف کې مه ودرېږه مخکې صف یې مسلمان نه جوړ کړی دی که نه خو د بل حق ولې خورې هلته به څه وی چې درنه تپوس وکړي چې دا لور له ما حصه مقرر کړې وه تا دې دوی له ولې ورکړې نو ته به څه وی جواب ما ته را زده که که نه انګیټۍ به درنه جوړوي قرآن د در پښتو کتاب نه دی پښتنو که نه إن وإن كانت واحدة فلها النصف دا د الله خبره ده د یتم بم نه ګټه څه معنا په امریکا د خدای طوفان نوح راولي په 6 اګست 1945 یو په جاپان ور وارداو یتم بم څه دا د هغه نه ګټه خبره ده د هغه بم نومو لیټل بای چوټه بای زبردسته چوټه بای په نیمه ګلټه کې 2 لکه کسان چې ټوله کړل یو ښار نه د ایرې ډېرۍ جوړه خو دا د رب خبره ده او د یتم بم د پلار نه ګټه ده چې څه معنا دا چې ملګری د یو سړي ده او مړ شو او یوه ړنده لورې یتیمه پرېښوده الله وایي فلها النصف دا نیمه چې ملګری به د یتیمې له ورکوئ چا چې ورکوئ مړه ارام خو خورئ که نه د ارام مه خورئ که نه د قرآن دی که نه دا پښتو کتاب خو نه دی که نه تاسې به هلته څه وایئ یوه ورځ به یو قاضي ته ودرېږئ حرام مه خورئ که نه قرآن دی اوس زه به یم چې زه د محمود خان دا خوله وڅټمه اډر یې کړی دی اخبار مې د ځان څخه سیو کړی دی چې د دې نه وروستو به ښځو ته برابر په وراثت کې حصې میلاویږي او چې کومه ښځه غریبه یو وکیل نشي نیوی د هغې وکیل به حکومت وي شابسې محمود خانه اویا کاله 15 کاله عمر مې د چا دا خبره نه وه کړې صرف محمود خان وکړه دا خو قرآن دی که نه 20 کاله مې وویله خو رنګ یې راوړه اوس حکومت هم اعلان وکړي چې ښځو ته به په وراثت کې حصې میلاوي زما پور ښځې چې مري فوج پولیس لیوي دا شهیدان نیولي چې دی ما ته پیرې لري ولې چې دا قوم د ګاونډي که نه غله ته ضرورت نشته او امریکا دی چې دوست ته کړه نو دښمن ته ضرورت نشته د فوج او پولیس او لیوي ما ته پیرې لري او زه مونځونه کوم چې دا مري دا شهیدان دي چې څوک وجنې په دې ملک ادهم جوړوي دا خوارج دي ستاسې اول نمبر دښمن ته ته وښیم ستاسې نفس دی تاسو ته وایي د خور نه حصه وخوره او ښکته یې کوزه کړه او برید پسې پاو کړه چې څوک یې ونیسي او بیا د نفلو ښامار شه او بل دښمن هم د دې انډیا زه د دې انډیا نه سخت خلاف یم تاسې ورته موجي ویم زه ورته موجي ویم خیال کوه موزي چې غلط سوچ ونه کړي په پاکستان کې د شیرخان غوندې زمري اوسېږي که سوچ یې وکړه په غلطه باندې خوله به دې ماته کړم غلطه باندې بیا به افسوس کوې د ځانه سره کار به دې سم شي د نقصانه سره کور او لور له حصه ورکوئ که نه وي نو سټرا انګیټۍ به درنه جوړوئ چې د ګاډي نه زکات ونه باسي د روډ نه یې غورځوئ تا ته وایم مسلمانه پټي نه یې ونه باسي خشکه ګلۍ پرې راولي دوکان نه یې ونه باسي سرکټ نه پکې اور لګوي خو زکات چاته نه چې نور درته څه ونه وایي په 365 ورځې کې بیمارۍ او چې ملګري ډاکټر ته چملۍ او د هغو دکتوري چې په ویې والې نو نه به پېښه کېږي او نه به مرې او نه به پاتې کېږي د خور او لور له حصه ورکوئ دا د قرآن مسله ده که د چا ملا ته یې خور کوي زما او ستا خو په قرآن عقیده خراب شوې تو بچې مې قرآن وویل چې د مسلې ملا به چې جوړ شي د مسلې ملا خو لوی شی که چې جنازه دې نه وي کړې قبر دې قبلوي دا ما چې څه خبرې وکړې ورونو دا مې مدرسه کې یادې کړي دي او د مدرسې دپاره راسه مدد وکړې هغه ته څادر خورم ما ته بیا نه وړې بیا د نبرکي دعا کوي